چې د اخلاق درې قسم دي. یو ته وایي اخلاق کریمانه، دویم ته وایي اخلاق حسنه. اخلاق اوس اعتبار سره ګورو نو چې کم اخلاق کریمانه دي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام په قوم کې هغه اخلاق کریمانه وو. اخلاق کریمانه دي ته وایي چې څوک در سره ښه کوي نو ښه ور سره کوه، او که بد کوي نو بد ور سره کوه. دي ته وایي د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې اخلاق داو چې یو انسان به بل سره ښه کول نو ده به هم ورسره ښه کول، لیکن که هغه به بد کول ده به پې ځان غلی کو. دغه اخلاق حسنه دي. لیکن دریم قسم چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته حاصل لی هغه اخلاق عظیمانه دي. اخلاق عظیمانه دي ته ویلی شي که یو انسان بل سره بد کوي دی ورسره بد هم نه کوي، الټه د هغه د بدو هغه بدلا په نیکۍ سره ورکوي. مثال در کوم، کله چې حضور علیہ السلام هجرت کو د مکې نه مدینې ته تلو، راغې مطاف ته راغې، عثمان شیبي هلته ناست دی. عثمان شیبي دا هغه کسو چې د خانه کعبې چابیان چا سره په لاس کې وي، د چا په نسبو شجره کې را روانې وي، دا هغه کسو. حضور راغې، عثمان شیبي زه خو روان یم، شاید چې بیا دلته را نشم، په ما ظلم کوي، جبر کوي، زیاتی کوي، زه د الله دعوت و تبلیغ بکوم، قرآن به نافظ کوم، ما نشي برداشت کولی، زه روان یم، 2 رکعاته د نفلو اجازت راکا. عثمان شیبي ورته وایي ښه دا دومره سپک ځای شو چې موږ به د مکې یو یتیم لم په دې کې ځای ورکو، موږ به د مکې یو غریب مسکین مفلس لم دلته ځای ورکو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام په سترګو مبارکې اوښکې راغلې چې وا عثمان شیبي دا ته کومې خبرې کې، زه د مکې یتیم یم، زه د مکې غریب یم، زه د مکې مفلس یم، تا ما ته کم نسبت وکړو، لیکن وره ستا په لاس کې چې کم چابیانې دي دا به الله یو ورځ زما خپو ته راولي. عثمان شیبي ورته طنز نه وایي دا ته کومې خبرې کې، هغه ورځ به د قریشو د ذلت ورځي چې په کومه ورځ دا چابیانې ستا خپو ته درځي، دا به د ذلت ورځي. تفصیلاتو کې نظم، کله چې مکه مکرمه فتح شوه، حضور راغی مکې مکرمې ته فاتحانه انداز کې راغی، بهادرۍ سره راغی. حضرت علی راغی، عثمان شیبي همغلته مطاف کې ناست دی. حضور راغی ورته وی علی دا چابیانې دسې دي؟ وی یا رسول الله تا د هجرت په ورځ باندې عثمان شیبي ته ویلیو چې ستا په لاس کې کم چابیانې دي دا به زما خپو ته راځي. هغه عثمان شیبي هلته ناست دی، په زور په جبر باندې مې ته چابیانې راواغشتې، ستا خپو ته مې دروویشتې چې دنیا ته ثابت شي چې زما حضور په ماضي کې کومه خبره وکړي، الله پاک په مستقبل کې هغه رښتیا کوي. اوس دا اخلاق عظیمانه دي. حضور سره څومره بد وکړل، حضور ورسره بیا هم بد نه کوي. چابیانې حضور ته راغلي وي زه معاف مې کړی، څه درته نه ویمه، لیکن یوازې معاف هم نه، دا چابیانې عثمان واپس واخله، دا د ستا شوې، او ووره تر د قیامته پورې د مکې مکرمې د خانه کعبې دا چابیانې د قیامته پورې به ستا په نسب کې را روانې وي.